دی پاستل کې اچولې د غټ موبایل دی ول ورکړې دی خبر تی نه چې د دې ماحول سره بل الله خپه کول ضروری دی ستا خو منظم د سړی غونته نه دی سړی غونته به رکول نه دی په صفا مروه کې منډې نه ستا د حیا فکر دی ستا د کفن کپړې سیوا ته چې قبر ته کوزي کې خلک صادرې تاو کی کنه چې ستا په مړ وجود د چا نظرونه لګي ستا د حیا فکر دی رب کائنات په قبر کې دننه په کفن کې مستا سر تورو نه مانی چا سره لږ خپل درد شریکوم او دا دردونه زما غافله مور او پلار ته ورسوه کم پلار چې خبر نه دی بچې په 2 بجې کور ته راغی سره رام نغې اوجره کې مرګرو سره شپه وه تاله خوب څنګه درځي غافله پلاره لور دی پاستل کې اچولې د غټ موبایل دی ول ورکړې دی خبر تی نه چې د دې ماحول سره د هغې ملګري هلکان دي او تا ته پته نشته د هلکانو سره په یو کینټین کې ناسته ده چې ډوډۍ کوي او تا ته پته نشته یې لکه د جینۍ دوست هلک کیدی شي اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا سجل را باندې شوی دی بیبي فاطمه د پرتوک په کپړه دویمه کپړه ته وکړې وه چا ورته وویل دا ولې وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي چې مړه کېدل هغې ولامبلو ښایسته جوړی را وښکو وای چولو خپلې خادمې ته ویل وایي زه مړه کېږم او چې علي راشي که نه رضی الله تعالی عنه هغه ته به ووایه چې ګوره ما غسل کړی دی څوک زما دا اوږم ښکاره نه کړي او 2 کسه را جمع که سار ته مې مه پاتې کوه د شپې زما جنازه وکړه او زما په دې جنازې په کټ باندې داسې جنګله ولګوه چې زما د مړ وجود هم چاته پته وټه لګي تاسو وګورئ که نه ای خورې زه تاته سوال کومه زاري درته کومه ښه زاري درته کوم او د زړه د درد نه زه چې تا په بازار کې کولاو مخ سرتور سر د پردي دوکاندار مخې ته ناسته ګورم زه خفه کېږم بړه اوس هم موږه ټکټرو سوزکو ته ختلي پیغلې چینکۍ هلکان هغه د بې حیایۍ نارې او چغې چوغې دا زموږ ژوند دی موږ به شیخ عبدالقادر جیلاني څنګه پیدا کوو زه په حجره کې ناست یم زما د ښځو نارې سورې ناچګانې اوازونه بار پردي سړي اوري پښتونه ته داسې وي تا نه غیرت چېرته تللی دی پښتون په 2 ټوپک باندې ریډیو ویشتو ریډیو چا ورته وایي دا ولې وایي دې کې پردی سړی خبرې کوي وایي زما ښځو د پردي سړي اواز واورېد زما د ښځو دپاره د پردي سړي اواز اورېدل هم پرده ده د پښتون غیرت د قرآن ترجمانی وه د پښتون غیرت د قرآن ترجمانی وه د محمد رسول الله د احادیثو د زندګۍ ترجمانی وه که نه اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ جائیداد بھی اولاد بھی املاک بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ بزان پویم نشو جامې رانه وښکي وګوره د صابون په پیکټ باندې د هغې تصویر خرڅېږي تاسو خو داسې ګرځئ که نه داسې ګورئ رکشې والا ځان پسې تصویر لګولی د الله بنده ته خو 10 روپۍ جمع کوې او په هغې باندې کور ته د وړو تروړه وړي د پردۍ ښځې فاش ښځې تصویر یې ځان پسې لګولی د ګناه پرزنټیشن کوي لګیا دی ټوله دنیا بله ورځ یو رکشې والا سره ما دې ملګري ته ویل ما د سره لږ یو ځای شه خبره ورته کوم د ورسره دا ګاډۍ داسې یو ځای کو چې ومې کتو دومره ګیره د 6 کسانو ګیرې په یوازې باندې پرېښودې وه
نو ما دا شاته چې دا کوم لغړ سغړ تصویر لګولی دی ټوله دنیا دې په بد نظرۍ کې اخته کړې ده داسې نشي کېدی چې ته په یو حدیث ولیکې داسې نشي کېدی چې ته په یو ښه خبره ولیکې دا د ګناه پرچار ضروري دی دا خپل الله خفه کول ضروري دی ستا خو مونځ هم د سړي غوندې نه دی سړی به غوږونو له ګوتې وړي که نه ته به نه وړې ستا د حیا فکر دی دا به داسې کوي سړي غوندې به رکو له نه ځې معمولي به ټیټېږي ستا د حیا فکر دی د هغه غوندې سجده به نه کړي ته به صفا مروه کې منډې نه ستا د حیا فکر دی ستا د کفن کپړې سیوا دي ته چې قبر ته کوزېږې خلک څادرې تاو کړي که نه چې ستا په مړ وجود د چا نظر ونه لګي ستا د حیا فکر دی رب کائنات په قبر کې دننه په کفن کې م ستا سر توره نه مني چا دې سټیجونو ته وخېجولی هلکان او جینکۍ ګډوډ یو بل سره ناست دي صاحبه او هغه د بې حیایي خبرې کوي زه تاسو ته نشم ویلی